ملګرو نن درته د یوز د واتساپ نمبر در کوم که تاسو یې پیژنئ نو د دریم مرچل سریال اداکار دی چې د شهماران په نوم باندې هم ډیر زیات خلک پیژني. که تاسو د واتساپ نمبر ترلاسه کول غواړئ نو دا ویډیو خاص تاسو لپاره ده. ملګرو دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یا د یوز یا د شهماران په نوم تاسو په هر نوم باندې پیژنئ نو د به درته د واتساپ نمبر در کوم او که غواړئ چې د نورو اداکارانو د واتساپ نمبر ترلاسه کړئ نو دا ویډیو خاص تاسو لپاره ده. نو ملګرو دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د شهماران د لایف ژوندۍ داسې د ټولو ډرامو سریالونو فلمونو انځورونه هم درخایم. دا غینه بغیر به زه تاسو ته د شهماران د واتساپ نمبر هم درکوم. نو ملګرو دوستانو د ویډیو تر پایه به سره پاتې کیږي. ویډیو خاص تاسو لپاره دا راځي. ویډیو شروع کوو خو د ویډیو د شروع کېدو مخکې یو غوښتنه لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت ملاویږي. دوستانو که تاسو تم پته نه وي نو شهماران په ټولو 10 سریالونو کې کار کړی دی او پر نن ویډیو کې به درته ټول سریالونه درخایم. نو راځي ملګرو زو د ویډیو په طرف. ملګرو دوستان تر ټولو مخکې به درته ووایم چې د دریم مرچل سریال اداکار شهماران خپل اصلي نوم فاتح هورکان دی. ملګرو دوستانو دی په 14 دسمبر 1971 کې د ترکیې په استانبول خاوره کې پیدا شوی دی چې اوس مهال په 2026 کال کې د عمر تقریبا 54 سال دی. ملګرو دوستانو د قومیت ترکی دی او د مذهب په اړه را سره معلومات نشته دی. او که تاسو ته پته نه وي نو د قد تقریبا 6 فوټ او 1 انچ دی او وزن تقریبا 83 کیلوګرام دی. ملګرو دوستانو تاسو به هم د واتساپ نمبر په تمه باندې نو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ نمبر در کوم نو تاسو به را سره هم ویډیو تر پایه باندې ګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو ته نمبر ملاویږي او که تاسو ته پته نه وي نو ملګرو دوستانو په 1998 سال کې ملګرو دوستانو د ډرامو ایکټینګ کولو ته راوتلو هم په دغه کال کې د موډلینګ له طرفه دویم پوزیشن هم ترلاسه کړلو چې د هغې نه بعد په دریم مرچل ډرامه کې هم کار شروع کړلو او ډیر زیات مشهور شولو او د دریم مرچل سریال نه بغیر په نورو 10 ډرامو کې هم کار کړی دی. نو ملګرو دوستانو ټولې ډرامې به هم را سره ګورئ او د واتساپ نمبر به هم را سره تاسو ترلاسه کوئ. ملګرو دوستانو شهماران یو زوی لري او دته صرف یو لینګویج ورځي هغه هم د ترکیش لینګویج ته راځي. ملګرو ویډیو ډیره زیاته نه اوږدوم اوس درته د ډرامو انځورونه درخایم او د عینه بعد زه تاسو ته د شهماران د واتساپ نمبر هم درکوم او د موبایل په سکرین درخایم. ملګرو دوستانو تر ټولو پیلنی چې کوم سریال راغلی او هغه د دریم مرچل سریال په نوم باندې په کمنټ کې به راته لازم وای چې دغه سریال تاسو په کوم هیواد کې کتلې. کله چې تاسو د یو هیواد نوم ولیکئ نو ماته پته ولګي چې زما ملګري دغه ویډیو تر دغه ځای پورې لازم وکتله. نو ملګرو دوستانو لازم راته په کمنټ کې د یو هیواد نوم ولیکئ چې تاسو په کوم هیواد کې کتلې ده. راځي ملګرو د غیر سره دویم نمبر سریال تاسو په سکرین وګورئ. د غیر سره تاسو دریم نمبر وګورئ. د غیر سره تاسو څلورم نمبر وګورئ. دغه سریال هم 5م نمبر دی. دغه 6م نمبر دی. دغه یو 9م نمبر دی. دغه یو 8م نمبر دی. دغه 9م نمبر دی او دغه 10م نمبر دی. ملګرو دوستانو ما تاسو ته د دریم مرچل سریال اداکار شهماران د ټولو 10 سریالونو انځورونه درښودل. زه تاسو ته یو انځور ځکه درخایم چې تاسو یې مکمل نمونه وګورئ انځورونو تصویرانه وګورئ هر څه په ډیټیل سره درخایم. نو داسې ویډیو به درته تر اوسه پورې چا نوي جوړه کړي که چا درته نوي جوړه کړي نو په کمنټ کې ماته لازم بیا ګډ ټایپ کړه چې ماته پته ولګي چې د دې ملګري ویډیو خوښه شوه. که تاسو هم د شهماران د واتساپ نمبر ترلاسه کول غواړئ نو ملګرو دوستانو د واتساپ نمبر در کوم خو د هغې نه مخکې یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ سمی سکیل HUB دغه چینل دی. په دغه چینل باندې زه روزانه هم دغه رقم ښایسته او خوندورې او زبردست ویډیوګانې اپلوډ کوم. له داسې ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت ملاویږي. راځئ ملګرو دوستانو تاسو ته په سکرین باندې کوم انسټاګرام اکاونټ ښکاري دا شهماران آفیشل اکاونټ دی او لاندې تاسو د واتساپ نمبر داسې د فیسبوک اکاونټ او داسې د یوټیوب چینل هر څه ترلاسه کولی شئ. ملګرو دوستانو د واتساپ نمبر ما درته په سکرین هم ولیکلو او د دغه طرفه هم تاسو راغیستلی شئ. نو ملګرو دوستانو دا د شهماران د واتساپ نمبر و که تاسو را سره دا یو څو انځورونه کتل غواړئ په سکرین باندې نو دا هم را سره وګورئ په کمنټ کې راته ووایه لازم ووایئ ویډیو څنګه وه او راتلونکي ویډیو درته په کوم اداکار یا اداکاري جوړه کړم په بله ویډیو کې به ملاویږو. په لوی الله مو سپارم.